بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن تطيعوه تهتدوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. زما محترم ومسلمان ورنو د رسول الله صلى الله عليه وسلم حقوق من ذکر کول د دې لپاره چې موږ د خوږ نبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم حقونه وپیژنو، ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږل موږ ته د رب العالمین د طرفنا ډېر لوی انعام، ډېر لوی احسان، د الله سبحانه وتعالی ډېر لوی فضل او ډېر لوی نعمت دی. نو د دې نعمت شکر ادا کول پکار دی، او هغه شکر ادا کول دا دی چې موږ د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم حقوق وپیژنو. نو پرونی درس کې موږ دا ذکر کړیو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حقوقونه اول حق دا دی چې موږ تاسو په هغه باندې ایمان راوړو. رښتونه ایمان په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې باید موږ تاسو راوړو، او د هغې څه نه څه مختصر وضاحت تیر شوی. په نننی درس کې دا وایو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حقوقو څخه او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د حقونو څخه په موږ او تاسو باندې هغه دا دی چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم رښتونې تابعداري وکړو. پکار ده چې موږ او تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم رښتونې تابعدار شو. الله سبحانه وتعالی فرمایي: وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. اے انسانانو، اے مسلمانانو، که تاسو د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړله نو یقینا تاسو هدایت ته ورسېدلی، او هدایت د رب العالمین یو ډېر بهترین نعمت دی. دا په څه کې ملاویږي؟ زما عزتمندو ورونو، دې آیت باندې سوچ وکئ. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ کې ملاویږي. دا ډېره اوږده موضوع ده، بلکې د قرآن کریم اساسي موضوع ده. قرآن کریم د درې خبرو نه بحث کوي ډېر. اول دا چې العبادة لله وحده، یوازې د رب العالمین عبادت کول، چې دې ته توحید وایي. نو قرآن کریم د توحید ډېر اهتمام کړی. او دویمه موضوع د قرآن کریم هغه اثبات الرساله، د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت ثابتول، چې دا رښتونی نبی دی. ای انسانانو، تاسو د دې رسول تابعداري وکئ. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کول دا د قرآن کریم په مهمو موضوعاتو کې یوه مهمه موضوع ده. او درېیمه موضوع د قرآن کریم هغه دا ده چې الاستعداد للمعاد، د قیامت د ورځې لپاره تیاری کول. الغرض د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري دا قرآن کریم په مختلفو تعبیراتو سره ذکر کړي. کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم صدق ثابتوي، کله د هغه د رسالت صدق ثابتوي، کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تابعدارۍ فواید ذکر کوي، او کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخالفت نه موږ ته ویره راکوي. لکه تاسو به مختصر ډول دا اوس وګورئ ان شاء الله. دغه آیات کې الله سبحانه وتعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تابعدارۍ دا فایده ذکر کړله چې وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. که تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړله نو یقینا ای انسانانو تاسو هدایت ته رسیږئ. همدارنګې الله سبحانه وتعالی فرمایي: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کوي، څوک چې د رب العالمین فرمانبردار وي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعدار وي، رب العالمین فرمایي چې داسې انسانانو ته به جنتونه ورکم، او داسې بهترین جنتونه چې په هغې کې به نهرونه بهیږي، په هغې کې به ښکلې ښکلې بنګلې وي. او رب العالمین فرمایي چې وذلك الفوز العظیم، او دا ډیره لویه کامیابي ده. ای انسانه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعدار شه چې ښکلي نعمتونه دې نصیب شي، د رسول الله تابعدار شه چې جنتونه دې نصیب شي، د رسول الله تابعدار شه چې د رب العالمین رضا دې نصیب شي. همدارنګه الله سبحانه وتعالی فرمایي: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني
يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى فرمای چې اے نبی محمد صلی الله علیه وسلم ته د انسانانو ته اعلان وکړه که تاسو د الله سبحانه وتعالى سره محبت کول غواړئ نو د هغې معیار دا دی چې فتبعوني زما تابعداري وکئ نو يحببكم الله الله سبحانه وتعالى به تاسو سره محبت وکړي او ويغفر لكم ذنوبكم او ستاسو ګناهونه به معاف کړي. نو ګورئ زما عزتمندو یو سړی چې د الله سبحانه وتعالى د محبت دعوی کوي او د هغه په زندګۍ کې د محمد صلی الله علیه وسلم نقش قدم نه وي، د هغه اعمال د رسول الله په طریقه باندې نه وي، د هغه ژوند د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې نه وي، د هغوی د مړو مراسم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې نه وي، د هغوی د ودونو مراسم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې نه وي، زما عزتمندو دا دروغجن دی په خپله دعوا کې. لکه امام ابن کثیر رحمه الله تعالی د دې آیت په تفسیر کې لیکلي هغه انسانان چې د الله سبحانه وتعالی د محبت دعوی کوي او د هغوی په زندګۍ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري نه وي نو فرمایي چې دا انسانان دروغ وایي په خپله دعوه کې وکتاب الله یکذبه او د الله جل جلاله کتاب چې دا آیات مبارکه دی د داسې خلکو تکذیب کوي، داسې خلکو ته دروغجن وایي. زما عزتمندو تاسو معاشره کې وګورئ ډېر خلک هغه چغې وهي چې موږ د الله دوستانی، ډېر خلک چغې وهي چې موږ د رسول الله دوستانی عاشق رسولان ورته وایي، خو لیکن د هغوی زندګۍ کې تاسو سوچ وکړئ ټول پکې شرکیات دي، خرافات دي، بدعات دي، د الله د رسول د زندګۍ نه ډېر لرې دي. نو دا په دې خپله دعوه کې دروغجن دي. الغرض د رسول الله صلی الله علیه وسلم رښتونی تابعداري کول. زما عزتمندو همدارنګې الله سبحانه وتعالى فرمای لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رب العالمین فرمای اے انسانانو، اے مسلمانانو، ستاسو د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې ښکلي نمونه د تابعدارۍ شته دی، خو هغه خلک چې د الله د ملاقات امید لري او د الله سبحانه وتعالی نه غافله نه دي، د الله ذکر کوي، دغسې انسانان د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کوي. همدارنګه الله سبحانه وتعالی فرمای فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب الیم. هغه خلک هغه بدبخت انسانان دی وویریږي څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امر مخالفت کوي، د دینه د وویریږي چې دوی باندې به فتنه راشي، دوی به ګمراه شي، او د دینه د هم وویریږي چې د قیامت په ورځ به الله سبحانه وتعالی ورته دردناک عذاب ورکي. الغرض زما عزتمندو دا موضوع ډیره اوږده ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کول. د دې ډیر فواید هم دي چې په دې آیتونو کې ذکر شو. همدارنګه الله سبحانه وتعالی فرمای چې هغه انسانان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعدار وي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کوي، فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلك الفضل من الله. الله سبحانه وتعالى فرمای څوک چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تابعدار وي داسې انسانان به د قیامت په ورځ باندې د هغه خلکو سره وي، د هغه ښکلي جماعت سره به وي، په کوم جماعت باندې چې الله سبحانه وتعالی انعامونه کړي چې هغه د انبیاء کرامو جماعت دی، هغه د صدیقینو جماعت دی، هغه د شهداو جماعت دی، او رب العالمین فرمای چې هغه د صالحینو جماعت دی، او دا هم فرمای چې وحسن اولئک رفیقا، او دا ډیره ښکلي دوستي ده، ډیر ښکلي دوستان دي دا خلک. زما عزتمندو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تابعدارۍ کوشش پکار دی په خپله زندګۍ کې او د خپل ټول ژوند کې، په خپلو اعمالو کې، او دارنګې په خپلو مراسمو کې، په خپل ژوند کې، په خپل مرګ کې، په ټولو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کول دا په موږ او تاسو باندې فرض هم دي، او دا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د حقونو څخه هم دي په موږ او تاسو باندې چې موږ د رسول الله تابعداري وکړو. الله جل جلاله نه دعا کوو چې موږ او تاسو ټول د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم رښتونی امتیان او د هغه تابعداران جوړ شو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.